شیخ صاحب د اولیاء او کرامات په شریعت کې ثابت دي کنه منل یې ضروری دي کنه بالکل ثابت دي په قران کریم سره ثابت دي په احادیث سره ثابت دي په شریعت کې ثابت دي منل یې ضروری دي هغه څوک چې هغه د شریعت تابع وي د سنت متبع وي او د هغه په لاس باندې داسې یو عمل ښکاره سي چې خارق العاده وي نو او مدعی د نبوت نه وي نو دا کرامت دی د اولیاء او دا ثابت دی په شریعت کې الله جل شانه د حضرت مریم رضی الله عنها چې د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام مور و نبی نه و الله جل شانه دا کرامت بیانوي په قرآن شریف کې چې فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب دا زكريا عليه السلام دا په یو خونه کې پرېستلې وه ماشومه وه او دروازه یې پسې بنده کړې وه خو چې کله زکریا علیه السلام دروازه خلاصه کړل په هغه ځای کې ناشنا بې موسمه میوې پرتې وې زکریا علیه السلام پوښتنه کوي انا لکې هذا د کومې خوا وې قل هو من عند الله ول دا الله راکړی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب او بخاری شریف کې روایت دی نبی علیه السلام وایي په زانګو کې درو کسانو خبرې کړي دي په هغه درو کسانو کې د یو بني اسرائیلو کې یو کسو د جریج په نامه باندې نو په هغه ته مور ځینې خفه سوله نو چې مور خفه سول بیا مور بددعا ورته وکړله شرای ورته وکړله الله دې وشرموه بس بیا په هغه علاقه کې یو ښځه وه د هغې د زنا څخه بچی پیدا سو واده یې نه کړی بچی د بخاري روایت نو خلکو پوښتنه جې وکړله چې دا بچی د کومې خوا کوي ښځه چې راټینګه کړله ښځې قرار په هغه بزرګ پورې لاس ونیوي په هغه جریج پورې ول دا ده زنا راسره وکړه خلک هم په غوسه کې راغله معلومات یې نه وکړي بس د ده پر هغه خلوت خانه باندې یا چې د ده کومه خانقاه پر هغه ورلله هغه ځای ور ونړوي او دی ووالي ویې ټکوي بیا چې کله دی د خلکو څخه خلاص سو نو ولاړ یې اودس یې وکړي تر اوداسه وروسته یې 2 رکاته وکړله تر هغه وروسته ورلی هغه ماشوم ته چې د کومې زنا څخه پیدا سوی ماشوم ته یې ورلی هغه ماشوم ته یې وویله ولته د چا بچی یې نو هغه ماشوم په زانګو کې و خو د دې بزرګ کرامت الله جل شانه دغه ماشوم ژبه خلاصه کړله هغه یو راعي یو شپانه یاد کړي ول زه د هغه شپانه بچی یم نو خلک بیا پریشانه شول بیا خلک راغله معافي یې ځینې غوښتله په معافي کې ورته وویله چې موږ به ستا خانقاه در جوړه کړو دا به وکړو او دا به وکړو نو دا د دې بزرګ کرامت و چې ماشوم دې په زانګو کې خبرې وکړې د بخاري شریف روایت نو کرامت د اولیاءو حق دی او د هغه منل ضروري دي د مسلمان لپاره و چې کرامت وي یو دا دی چې دا څوک وي چې هغه د سنت اتباع نه لري نه صورت د اسلام وي نه شکل د اسلام وي او اسې خلک لوټمار کوي خلک شکوي په دا نامه باندې کله سحر و جادو زده کړي کله بل څه زده کړي نو هغه نه چې هغه څوک چې د سنت متبع وي او د شریعت تابع وي د نبوت دعوه نه لري الله جل شانه د هغه په لاس باندې خارق العاده ښکاره کوي او د هغه منل ضروري دي